कातोर जोड़ का कातोर बनेल वाला बनेल دل دام رو کړه باندې چلا ولا که زر خیجم کورله مو کورله ولا زل سره कातोर जोड़ का कातोर ने जोड़ा पेमोन का इवान पर شاورا شاورا وشاورا دای به ورته وکړه بیا زه بیا خبره کوم زه دی محترم لوگوں ته غوونه سو موږ روغلی یو د ملي مشر منظور احمد پښتین سے پامر سره په ملي احساس سره یعنی ملي احساس مطلب دا چې منظور احمد پښتین سے بیا چې د تیرو خويندې میاندې د مو خويندې میاندې دي د تیرو ورونه د مو ورونه دي او تاسو لوړ شو ایغو له کوله په تیرو کې ځون ورساو چې په کوم ځوینو لا سوق تللی نه لکه کولم کړوي مختلف قسم فاونډیشن ولا روغلی صرف تیرو پره لار بوخ پر ولتا سمونونه تقسیم شو چې کوم لره پراته غرایزه لوکيري لکه اوس مونږ د شلوبار په غرایزه لوکا کیو داسه خاخله شو پرونه چکنده پټان لا ګوډي ولاګل د شپې اوس نور به ان شاء الله چې لګو نو دغه سیمونږ د غرایزه لوکلا سو مونږ چې ایغو خلکو لا شای ورسو چې چاله ملو شوی نه دا کوم فاونډیشن چې روغلی و توسه لا نه رسیدلی دا د وور له عمل نه چلته دا لار را سخته وا مونږ د ځون سره ټیم وروسته مونږ لارم په خپل کولو او بلچم په خپل وو د ملي مشر منظور احمد پښتین صاحب د طرفه په ملي احساس یعنی ملي احساس مطلب دا چې مونږ په تاسو باندې نه احسان کوو نه در باندې احسان کوو شو ځکه چې هغه داس یې کنه چې په خپل خور یا په خپل مور یا په خپل ورونو به څوک څه احسان وکړي هغه تاسو ټول چې کم د تیرا ولسونه هغه د وزیرستان ولسونه هغه مومن باجوړ وي هغه چې دا ټول پښتني دا ټول د مخ باندې ورونه دي دا لکه مطلب ټول یو پښتون دا یو هغه نو چې کم خلک دلته دي دا ټول مستحق خلک دي د غریزه لوکینال پوښوي خلک دي ځکه چې ور نور ګوډ نه کې چې مو ته لوګونه وکړلې تاسو ټول لا ان شاء الله چې ملويږي هر شی به تعمیلوږي دویم ملونه تاسو دا کوم چې په بوخ کې د ملي مشر منظور احمد پښتین صاحب طرف او د پښتون ژغورنې غورځنګ یعنی د پی ټی ایم د تنظیم طرفه تاسو پورا د پری میډیکل کیمپ انعقاد شوی دی ډاکټرونو غلي دي ولته به تاسو لا چې کم د الوج پری کیږي خملټي نېشنل دوايم راوړي دي انجکشن په هر لیول سره راوړي نو کله تاسو په کورونو کې بیماران وي یا تاسو بیمارانو زنانه ماشومان وي دا به تاسو بوغلا زون رسو په بوخ کې د مونږ پری میډیکل کیمپ لګیدل او تاسو ټولو ولته به ان شاء الله چې پری هر څو فری در